د دې لپاره چې پښتو ژبه بډایه شي، له فرهنګي یرغل څخه وژغورل شي، اوسنۍ لیکلې پانګه ژبنۍ پانګه خوندي شي او په لهجو او په ګړدودونو کې موجوده ژبنۍ پانګه هم ثبت شي، نو موږ مجبور یو چې یو داسې مرکز ولرو چې یوازې په قاموسونو کار وکړي. ژبپوهان یا هغه څوک چې لږ تر لږه د سیندکښنې یا قاموس لیکنې په برخه کې تجربه ولري، هغوی راغونډ کړي او بالاخره د یو ګډ کار په ترڅ کې داسې قاموسونه ټولنې ته وړاندې کړي چې اوسنۍ اړتیاوو ته ځواب وویلی شي. موږ په د تیرو 15-20 کالونو کې دغه برخه باندې هیڅ پانګونه نه ده کړې. انفرادي کارونه شوي دي، اما داسې یو کارونه چې همغه افراد چې په ځانګړي کارونه کوي هغوی ټول سره یو ځای راغونډ شي او بالاخره ګډ کار وکړي، دا لومړنۍ هڅه ده چې موږ یې کوو. یعنی تر دې مخکې ټیټو پرک دي. هر سړی مثلا د خپل ځان سره لګیا دی، یو قاموس یې لیکلی دی، په ډېرو زحمتونو قاموس لیکل نظر نورو کتابونو لیکلو یا څېړلو ته بې دریغه سخت او ستومانه کار دی. بالکل. او د تکرار مخه هم نشي پکې نیول کېدی، امکان نه لري. نو په دې خاطر باندې موږ دا فکر وکړو چې که یو سړی په آلمان کې، یو سړی په لندن کې، یو سړی په کابل کې، یو سړی په تهران کې لګیا دی او قاموس لیکي، دا ټول ولې یو بل سره په اړیکه کې نشي؟ یو د بل سره د خپل معلوماتو د خپل کړنو تبادله ونه کی او بل اخر ټول ولې په یو ګډه پروژه باندې کار ونه کړی شي چې ام یې معیار لوړ وي، ام یې کیفیت ښه وي او د هر لګانه بډایه وي. ام په یو کار باندې دوه کسانو انرژي نه وي. بالکل. بیا مو یعنی دغه پلان خو مو نیولای دی، ورته څنګه مو دغه تګلاره مو څنګه ورته جوړه کړې ده، څنګه به دغه خلک سره راټولوي؟ دغه خلک سره په تماس کې شوي یو، ټولو ژمنه کړې ده چې ګډ کار به کوي. تګلاره یې جوړه شوې ده او مالی امکاناتو دپاره مو هڅه کړې ده او یو څو ځوانانو ټټر ډبولی دی، تر یوه بریده پورې حل شوي هم دي. نو موږ په لومړي سر کې داسې فکر وکړ چې انګریزي پښتو قاموس باندې باید داسې کار وکړو چې دغه قاموس له ټولو اړخونو څخه یو معیاري قاموس وګرځي. په دې قاموس کې به موږ 100,000 لغتونه ولرو. دغه 100,000 لغتونه به د ټولو ژبې د ټولو متخصصینو لخوا په دقت سره کتل کیږي، ارزول کیږي، به ژباړې به کتل کیږي، انډولونه به کتل کیږي او بل اخره به دغه قاموس د نورو قاموسونو د جوړولو لپاره یو بنسټ شي. که مثلا موږ څانګیز قاموسونه جوړو، بیا به هم له دې قاموس څخه استفاده پکې کیږي، او که مثلا څو ژبیز او یو ژبیز قاموسونه جوړو، بیا به هم له دې قاموس څخه استفاده کیږي. په خو چې د دې جګړو د کورنیو ستونزو د افغانستان د کورنیو ستونزو نه پخوا په ژبه باندې علوم اکاډمي او پښتو ټولنې کار کړی و، قاموسونه یې جوړ کړي وو. له هغې وروسته موږ دغسې څېړنیز بنسټیز کار نه دی کړی. کوم قاموسونه چې جوړېدل د همغه قاموسونو په بنسټ جوړېدل، سره ښکته پورته به کېدل او بیا به په بل نامه باندې چاپېدل. دا ځلې به موږ یو نوی قاموس جوړو چې د نوی وخت اړتیاوې پوره کړي. ښه، اوس یو خو تاسې یې چې د سیندکښنې په برخه کې تجربه لرئ او لیکلي مو دي، نور یعنی داسې مشهور څوک دي در سره په افغانستان کې او په نورو هیوادونو کې؟ شته دي خلک، شته دي. ډاکټر صاحب اکرم ملکزی دی په جرمني کې، پوهان صاحب زیار دی، استاد صمیم دی او ځینې داسې څیرې چې هغه د ژبې په برخه کې یعنی واقعا سترګې وراوړي. بهان صاحب دی او نور استادان دي چې هغوی موږ سره ژمنه کړې ده چې همکاري کوي او داسې ښه کلکه ژمنه مو ترې اخیستې ده. نو څه فکر کوئ کله چې د خدای په فضل او د تاسې په هڅو دغه قاموس یا دغه سین جوړ شي، څومره ګټه به وکړي؟ ګټه خو به کوي، یعنی د کمپیوټر په سطحه، د انټرنیټ په سطحه او په خپله په کتابي بڼه، یعنی څومره مرسته کولی شي خلکو سره؟ دا به بې دریغه ډېره مرسته وکړي. دا به د انګریزي ژبو خلکو او د پښتنو ترمنځ یو پول وي. د پله پر سر باندې به هر ډول علمي او فرهنګي تبادله کیږي.
بیا حتی دا ژباړل کېدی هم شي نورو ژبو ته. ولې نه، خو د دې پر ځای باندې چې قاموس وژباړل شي ښه دا ده چې قاموس باید ولیکل شي، یعنی په هماغو دوو ژبو ترمنځ باید ولیکل شي، نه دا چې وژباړل شي. ښه، تاسې ما اول پوښتنې ته په ځواب کې د لهجو خبره مو وکړه او د لهجو له مخې افغانستان یو غني هیواد دی او ډېرې خوږې لهجې مونږ لرو او په هغوی کې ډېرې خوږې کلمې شته دي چې مونږ ترکیبونو یا ترکیبي کلمو ته یا د بلې ژبې یوې کلمې ته نه اړ کېږو. نو دې ته مو څومره پام کړی دی چې لهجو نه هم ځینې لغتونه راټول کړي؟ موږ ته دا لومړیتوب لري. د پښتو یوه نیکمرغي دا ده چې لهجې ډېرې دي او هر څومره چې لهجې ډېرې وي هغومره یې ژبنۍ پانګه ډېره ده. له بده مرغه دغه پانګه لا هم له خلکو سره پاتې ده او ثبت شوې نه ده. نو موږ ته دا لومړیتوب لري چې دغه پانګه موږ خوندي کړو، ځکه اوس ټوله نړۍ د یو کوچنی کلی ګرځېدلی دی، خلک له یو بل سره اړیکې لري او دغه ارتباطات او اړیکې د دې سبب کېږي چې ځینې لهجې ومري. موږ هڅه دا ده چې مخکې له دې چې دغه نسل چې دا اوس موجود دی چې دا لاړ شي، موږ باید د دوی دغه ژبنۍ پانګه را سره خوندي کړو. په نورو هیوادونو کې د لهجو د خوندیتابه لپاره حکومتونه او فرهنګي مرکزونه ځانګړي بودیجې لري. افغانستان کې خو په ټولیزه توګه د ژبې لپاره کومه څوک بودیجه نه لري، نه څوک ورکوي ورته. خو د خواله رسنیو په درلودېدو سره دا یو ښه کار وشو چې خلک اوس په خپله لهجه باندې لیکنې کوي، په خپله لهجه باندې خبرې کوي. که زه د یو ولایت یم یا یو لهجه لرم، هغه بل ملګری مې د بل ولایت بل لهجه لري، هغه په خپل لیکي، زه په خپل لیکم، زه د هغه د ژبې نه زده کول کوم، دای د ما د ژبې نه زده کول کی. په دې توګه هم لهجې وده کوي او هم یې د ورکېدو مخه نیول کیږي. دا یو نعمت شو د خلکو او د ټولنې لپاره. او زه همیشه د ډیر کالونه کیږي چې ځوانان هڅوم چې وایم هغه څه چې د په خپل کور کې د خپل مور، پلار او خویندو ورونو سره خبرې کوي، په فیسبوک او خواله رسنیو کې همغه څه لیکل وکړي. د دې سره لهجه بډایه کیږي. نور هم دلته یو شوخي وکم، ما یو ورځ په ځاځیواله لهجه یو څه لیکلی په فیسبوک کې کنه، یو چا راته لیکلی وای دا دې څه لیکلی وای خو لمي ور سره کوله کیږي. خواندې هم دغه دی چې یو سړی یو څه مختلف څه حس وکړي چې زه مثلا نن داسې یو څه اورم چې دا هم زما د ژبې یوه برخه ده. دا ډیر ښه حالت لري. تاسو ورشئ د نورو هیوادونو خلک وګورئ، په معیاري ژبه باندې لیکل نه کوي. په خواله رسنیو کې فارسی د نږدې فارسی وګورئ، دغه څه شی لیکي چې بیخي نه یې املا وي، نه یې انشا وي، نه یې معنا وي. زه حیران ورته پاتې شم. خو دا د دوی ترمنځ همغه ورځنۍ ژبه ده او اختصاری ورکړی دی، ډېرې کلمې مختصرې کړي دي، بیخي کوچنۍ کړي دي. نو دا ډېر زه دې ته ډېر خوشحاله یم. یو خو دا دی چې د حساسیتونه د منځه ځي. مخکې به یو چا ویلې چې زما لهجه معیاري ده، هغه بل ویلې چې زما لهجه معیاري ده. اوس دې نتیجې ته ټول رسېدلي چې نه د هغه معیاري ده، نه د ما معیاري ده، نه د بل معیاري ده. دا هغه وخت معیاري کېږي چې موږ ټول سره یو د بل په خبره پوه شو، یو څه ته راکړې، یو څه زه ورکړم، یو څه بل ورکړي، بالاخره یو بل نه یو څه سره یو نوې ګډوله رامنځته کیږي او دا په طبیعي شکل باندې را جوړیږي، نه دا چې موږ په لاس باندې جوړ کړو. دغه بیا معیاري ژبه ده. بس خدای مو خپلو کارونو ته ورسوه. ډېره مننه. هیله کوم.